بوی خونه نه راځي او لکه ستای چا بزنه باید کراوي دوی باید کراوي او ستای چا کراوي شنو چې تاسو کوم پورته کې شتال ګټ خلاص نه دی بارے باندې راخ کول چل بیا د غوښ چانس وای خو ورغوژونه برونه ورده شوري کې نس کسر خطا نمبرونه خو ویني او دا غواو ده دا نمبرونه د پرود کې دي نه خلک ایرانی پرمیو غوي دي هغه ځان د خپل نمبر باندې راځي دا بس خالي دا علاقه ګوري شي دا کې شي منځوري دي بیا راکیه هغه مسافر خلک مرادي کلیوال مرادي ومش خپلم د جوړ جماعت کوو شاتي د جوړ هو د مخ د فاکر راول زه ولا کوم د ټول د نور زه د ساينس ورته نازلم دی اما کې ماجګر وخت ټیکټ میچنه کېدله انا پریزو ختم صوري كده مش وكمية ختم صوري ما ضمن نظر وزمزة دغا دريبر ده باكتشي دوري تبدأ سكين شوف كتار بالمولاد كتار بالمولاد كمالات لري غابة بالسكين شوف كتار بالمولاد يوم كنا كنا اتجاه لري فدا يوم كنا كنا شبك ده سكين شوف زياد زنانه بازار يعني دوين برانش انتا دري برانش انتا ده غابة ولاغ جوړو یاره دله څنګه دا مشي دا جرمانه چې جوړه دا وایي سره دا تاسو د دې با جرمانه ودا کوړه دای راغور شه د خدای په بندوبست باندې اخته ده السلام علیکم څنګه جان شه ستړي مست هیڅ ما خلک اخته است اجا السلام علیکم جوړ بخیر دا کښنه خو چې تاسو کوم پورته کې شتال ګټ خلاص نه دی بارے باندې راخ کول چل بیا د غوښ چانس ما زه خو چې روز موږ غوښ نه دي خوړل دا جرمانه دا مسجد ته بیا ورسته ان شاء الله خدای کول شسم د ښکارا کول البته یو د دې باغچې ته ورګرځي د جرماني صاحب سره د دې سره روان دي نن به د دې دغه باغچې ویزیټ ورته وای یا دوره ورته وای نن د جرماني د دې دغه باغچې د غرق عجب چشمه کې کړی دی په دا باغچه کې دا ماشاءالله شه ډېر مځکه خوم ده شه نه مثال و د بیرندې سزري د بیرندې شه صحیح او ته خو دا راشه وسوي او ته نو بخشي انار د شي شه صحیح کوم سرجات دي هغه نه بتاخد سیزن مطابق شه ما د کور ضرورت پر کې یا یاره بس کور ضرورت خو خبرك د کور ضرورت بالا دي سوا او نو باید هو ډېر مذکر نو السلام علیکم مخالتي او ستړي مش څنګه خیرت بخیر جوړ بخیر څنګه شه خیرت دا ما بخیر د غواو زیدي شه غواو ډېر لري کلر انا قبل مزورا تشز دي دغه بغاړي د خچاو شه دا څنګه دغه په صحیح او ماشاءالله څنګه شي ما شاء الله وش هذا بارت في تيم ده شو هذا ما يخل فراد وي أخوي برغوجنا مرنا مردك شو ريك ناس كسر خطان نسا هذي نمبرنا خويني عوض غاو ده ده نمبرنا ده برودك كده نه خلک ایرانی پرمیو غوي دي هغه ځان د خپل نمبر باندې راځي شه دا خو بس بغوجي كده نمبر ما سر سرچ کړی ده دا جواب دي او دا پسونه دي ها پسونه دي او دا غاو مطلب د یخ دی او دا غالي دا سامان شان تاریخ شي دا دې څه چنده برابر دي دا پرو شان ده څونه دي غواړي دي خلک وغواړي چې ګرځولای کې دونه او دا خو ګنجوره او دا شان مې درشته ډوډۍ ورغی دا بس خالي دا علاقه ګوري شي دا کې شي منځوري دی بیا راکیه یا دا زور کوم ان شاء الله زور کوم حکومت زاد لرا واسه خدای کول خدمت از مشتری مشران سره خلاص خدای کول ور مشتری بر رسید
بازار کې مې ورځ څو وخت مخکې چاته مزه سره کوم سی ویډیو کوم ولکې پارسل وړ کې ستا خو ټیک کوم کني نه سم کوله اما ټیک پارسل وړ ورزه درو اوس پیاز دي شه او پیاز نو کړی دی پیاز دي او د پیاز سیزن وغیرہ ته دغه خو نه د صبر درخت ورته وایي دغه د صبر درخت ورته وایي دغه چی دغه د صبر دغه د صبر مدینه شایر شو د پاره شه مطلب نه خو نور کرامت نه لري او یا به د شایر د پاره شو د پاره بس مطلب خالي عکس شکر راځي دغه د برمي شمسان مې د او څو نه برمي ده یو برمي څو شمسان دي تقریبا یو د شمسي یو برمي یو دا نه نه ده دا نه ده او وای څنګه شخوند کی ماشاءالله صحیح السلام علیکم ستړي مس شایست خیریت په خیر است د باقاعده د باغ دغه شکل نه دخل نه راچول نه نه راچول باغ دې وله وای درخت رواشي دلته دا موږ نه مانځي ته دې څه وخت دې موږ دې ته مینې خاطر تر نه مبارک ده ما نن کور ته بل دغه برابر کړی و هغه الان کې مطلب لګره غندنی سره عام خوراک الله دغه بورګری چورته و ورګر ولا ما پر فلور نه پنځه دی بخیر الله دا زړه ولا بس بیر ګړو له بخمه ټول باندې زه نه دی وېستله ماجت ستا کړی ما بخیر ولا دا نو شپې شه ماشاءالله دغه څنګه فاصله ده او انځر صدرخت د بدن شي انځر کې په دغه موسم کې دا انځر موسم کې وس یو میاشت بعد اندازه نشي انځر سیر شه انځر څو درخت دي تقریبا تقریبا یو 15 ثانیې دی اوس نور مې شول سوي دا چلی دي شه هغه یو 15 شاوخوا به زم رسېدلی شه صحیح دغه دا ستې باغچه او باغ ګران کتونکو دا و د اجرامدین رحماني اسکزیو دا باغچه باغ او چې د دې ډېرې ورسره ښکاره کړل البته اوس په بیا د دې کور ته بېرته ولاړ سو یا مسجد لره چې د روژه مات لپاره کم ملګري راغوښتي یا بندوبست یې کړی دی باغچه او باغ باید په کور کې هر کس دغسې که چیرې مځکه لري یا وس لري او یا اوبه لري باید هر سړی لږ څه بندوبست یې وکړي ځکه دغه شنګشتیا یوازې دا نه چې د صحت لپاره ګټه کوي بلکې د ماحول د چاپېریال صفا ساتلو لپاره هم ډېره ګټه کوي ابرز مې یو عکس کړی و هغه د درخت سره زموږ کره په کور کې څه انار درخت ولاړ باره دغه راته وایي هغه د نعمت الله هلمندی راته وایي هلمند والا وایي په چمن کې هم درخت استعمال یا داسې د هلمند په دغه خدای موږ پای د دې خلک ګرځ په چمن کې درخت نشته وروره په چمن کې دا چې تو ګرځي شنګستیا هر څه سته خالي مزه چې چمن یو خواله خو زیات مزه تقریبا اکثره خلک نه لري او دویمه خبره دا چې اوبه څه سره ستې اجه دا خو د دې مسجد شریف دی او ماشاءالله مسجد لپاره مبارک د نن مې شرک خدای کول ورسو دغه د دې انګور دی د جمیل منزل ته کېږي اجه و جمیل منزل کې شه دغه نو څو د اختر منظم د لیپټ کوو اختر منظم د لیکو منظم کو دلته خو خلک څه په مخه سره اخیستي دي خو دا سہولت خو هغه په دین کې خو اسانتیا شي شه او دلته زموږ مسجد کې تقریبا دغه مالیشیا خو د مسجد هم ډک د اختر ورځ او د میدان هم ګرځي ډکی شه څو وخت کې د اختر منځ کوي تقریبا د 6 کال اختر به ځون درې مختري مطلب وخت مې شو کړی و وخت مې شو درې څلرم دي درې به ان شاء الله شه صحیح درې مختر دي زموږ یعنی دا درې کال زموږ د دیګا کوو د آبادی ذات سولې و کوم د روبا راشي څو درې دیګا بر خلک ځان سي وخت مر لګي ټیم لګي او راشي د موټانو انسانان زیات چلو او هر مسجد کې څو دیګا غټ مسجد کې دیګا کېږي مثلا هغه کوم کافي انسانان جمع کېږي او شته موږ بس دغه وجه دغه مسجد کې د دریم کال سره ان شاء الله موږ دیګا کې صحیح ټک مسجد شریف خو دغه شروع دی او مسجد کې موږ د جماعت اکثر مسجد را باز شه جماعت موږ د جماعت یو جماعت موږ مسجد او کلیوال هم بیا د دې راځي جماعت سره کوي کلیوال هم بس کلیوال به راځي شه کلیوال به دې بس جماعت د جماعت ستې طرف سره هر ورځ
دې مسجد شریف دی او دی وایي چې مطلب تقریبا 3 کاله کېږي موږ په دغه مسجد کې خپله عیدګاه تیمن مسافر خلک هم راځي کلیوال هم راځي او موږ خپل هم د لیرو جماعت کوو ښه ته د لیرو جماعت کوئ سره مثال هغه بشران د لیرو جماعت کوي کشنام بیا په کور کې ښه ښه صحیح ښه اوسه پهلوان صحیح بس ما شو اوه په داسې به څه ویډیوګانې جوړې کړو مقصد دا وایي که بوی خو نه کې راځي اوه لکه ستا چمزونه به یې راولي دوی به یې راولي که ستا چمزونه راولي ګران کتونکو بیا شوی زه خو کاشکې په ویډیو کې راکړلی سولی نه شاید دا به نو بیا یوه طریقه ورته جوړه کړي دغه ولامل دي خیر دا نش بیا یو نه لږ په خوند خوري هغه بیا کې راوړه پروا نه کوم جګونه خو د هغه خوا پراته دي مجموعه خو یې ستا چونه خو ټول پراته دي نورج خو هم د خاصه سره ښکاره چش اشپزان ما تیز به کمک نه سره کوي وای سن لايك راول هو د مخ د فايك راول زه ولا کوم ټول ټول زه د ساينس ورته نازلم دلیا طلب شروع بس تاسع كمان هذا مو شيء خبرني ذات الصديق باجي ولا خراب زنان نارس فل اوس به زه هم روژه مات وکړم ملګري دا د اختر روژه مات یې وکړي تقریبا ور ماته الحمد یې کړی لګیا دی زه به هم روژه مات دا زموږ د ښار مرستیال ښاروال متي الله سکزی راورسېدی او د سره خپل روژه مات دا د شروع دی تقریبا د ملګرو ده زه درځم پیول روژه مات نه کوم ورو مېلمنو دغسې دا د لمونځونه وکړله خو پاتې سولو بیا انشاءالله بل روژه ماته پورې یا د بل ولاګ پورې به انشاءالله که خدای کوله تیاری ګرځم ما ورکړی و لاس مې جوړ راووتل زموږ خلک خوب نه دي کړي درسره یا والله که پسر مې پکړی ولې ټلتونه ودی میسجان ولا د دې دا که د مېلمنو ده دونه تنګ کړلم لکه هغه جلسې والا خبر به درې وار ورته کوي سګاره سړی اصل نو ګرانو کتونکو تر بل ولاګ پورې د خدای په امان زموږ ولاګ هم تر دا ځای پورې ډېره مننه